چارچاپېره شنه ساحه خو وینئ دا ډېر ماشاءالله ډېر ښایسته زراعتي ساحه ده خو چې دلته د یو 3 غواګانې ساتلې وې او هر غوا یو من شیدې کوله څومره خوند به یې کوه. خبر اصلي کوم ځای دی؟ دا هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ واشیروانو کلی یا لوی باغ چې ورته وایي. دلته موږ زراعت کتلو ته نه وو راغلي، البته دلته تاسو پوهېږئ الحمدلله 283 نمبر کور لله الحمد په دغه ساحه کې موږ جوړ کړ داسې خلکو ته چې هغې ډېر مستحق خلک دي. په دغه کور کې یو کوټه یو اشپزخانه او تشناب نه دی، نه په دغه کور کې 2 کوټې یو غټ اشپزخانه یو غټ تشناب. لله الحمد دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې زمونږ چې کوم یو کوټې کورونه اوس 2 ورسېدل او دا یې مین ګیټ دی یا عمومي دروازه. چپلقې د کامرامین صاحب وباسه، دا یې عمومي دروازه ده. اوپن کچن جوړته یې که نه خلاص اشپزخانه، دا اوپن دغه اشپزخانه سوله خیره ورسره دغه یو اتاق دی ښه ښایسته د ناستې دا یو اتاق شو او هغه طرف ته چې دغه بل اتاق دی دغه هم درښیمه دا بل اتاق دی او بیرون ته تشناب هم درښیمه بیا به هغې نه بعد له خیره خبره سره ختموو. زما یو غوښتنه تاسو څخه ده، غوښتنه ډېره قوي غوښتنه هم نه ده، فقط غوښتنه مې دا ده چې راځئ د وطن لپاره یو څه وکړو. دا ماشاءالله ښه غټ تشناب دی. ښه دا خلک بې سرپناه او په یو وړکۍ کوټه کې دي ژوند کولو. البته موږ وخت ته نه وو راغلي چې کاش هغه د مخکې ژوند دغه کیسه مو ورته هغه کړې وی راغستې وی په کلیپ کې، خو لله الحمد دا دی خبره ختمه سوه. اوس به راشي دلته د دغه ساحې اوسېدونکی زموږ ملګری هم دی. نبي جان ورور ډېره مننه، الله دې خیر و برکت درکړي. څنګه چل دی دا خلک مستحقو؟ دې خلکو ته په کتو سره اول ځل چې زه راغلم چې ومې کته په یو اتاق کې اوسېدل، په یو کوټه کې همدغه یو 8 نفر چې نه د ضرورت ځای و نه د لاس پرېږدو ځای و نه د لامبېدو ځای و. نو چې رالم خپله ورته حیران پاتې شوم. نو بیا مې ورسره وعده وکړه ما زه خپل هڅه کوشش کوم چې تر څو الله دې ته خیر درکړي. نبي جان زموږ هلمند کې زموږ همکار دی دلته مختلفو ولسوالیو ته، دا خو په نادعلي کې شمارجه کې هم له خیره کورونه شته، په ناوې کې هم شته او څونه څاګانې تر اوسه پورې هلمند کې جوړې کړي؟ تقریبا تر 80 اضافه دي. لله الحمد. څونه مساجده؟ مسجدونه 12 مسجد مو مختلف ولسوالۍ کې کوم په کوم ول؟ په مرجې ولسوالۍ کې، په ناوې ولسوالۍ کې، په ګرمسیل ولسوالۍ کې، په نهر سراج ولسوالۍ کې، په نادعلي ولسوالۍ کې. دغه 5 ولسوالۍ دا مسجدونه دا اوس په باجوړ ولسوالۍ کې هم شروع چې شپږ ولسوالۍ. لله الحمد. ګوره دا یوازې په هلمند ولایت کې نو دا قمر بنسټ یوازې نشي کولی. دوستانو دا زموږ او ستاسو منډې ترلې دي چې لله الحمد سره یو ځای په دغه لینک کې مو ځانونه ثبت کړي دي او که څوک ورور پاتې یا که مخور پاتې ځان غواړي ثبت کړي دغه لینک سکرین باندې درته ښکاري، په ده کلیک کا ځان ثبت کړه. ستا د حساب نه به 1 2 لس 20 څومره چې ستا وس کېږي دا قمر اکاونټ ته راځي. قمر به انشاءالله داسې فعال نمایندګان موږ په مختلفو ولایتو کې لرو او د دوی په ترو به انشاءالله مختلفو ځایونو په مختلفو کلیو بانډو کې هغلته به له خیره چې کوم ځای کې ضرورت وي اړتیا ورته وي هلته به ورځي او کار به شروع کوو. نو الله مو خوشحال لره دوستانو، الله مو آباد لره. راځئ چې د وطن لپاره او هېواد او د اسلام لپاره سره شریک وکړي. ډېره مننه نبي جانو، الله مو آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.